ماښام چې کله موږ روټۍ ته کینو روژه ماتي په ټیم کې هر سړی په لوښو باندې راولېږي، خو دا چا خیال نه دی کړی چې د غریب دا کوم مزهدار خوراک ما پخ کړی دا به هغه خوړلی که نه به یې خوړلی. کله کله که ستاسو خیر وي په دې ګاونډ کې د سنا نه راولګي که نه ښایسته خوراک یې نه پخ کلی که نه نو په لوښي کې هغه بېکاره خوراک ورته د ګاونډي له ویسي چې کېدی شي هغه پکې ښه خوراک راکړي. کله کله داسې هم کوي. زما ورونو چې هغه راځي مخکې ما د دې نه دا خره ده چې زه یې په خپله باندې ویسم چې زه ونه بیا وروسته په لوښي ګارتم د هغې په بدل کې د هغې نه ښه دانه ده چې زه ونه مخکې ویسم چې هغې ته خپل خوراک هم پاتې شي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه هغه وایي مۍ تر زړه شوی مۍ نه میلاوېده په مدینه کې مۍ نه میلاوېده څه موده پس مۍ میلاو شو چې مۍ میلاو شو خوړې او دا وایي د بیمارۍ نه لږ روغ شوی نو کمزوری شوی چې چېرته له څخه خوراک وکړمه. مۍ چې کله له پوخ که څه په خوارو زارو پیدا شي په دې دوران کې مسکین راغی دی راولګېد د هغې په روټۍ کې ونغښته یوه نوڼه یې تینده کړې ویل دغه غریب له ورکوي ویله هغه غلام یې راولګېده مخکې چونکې اوس یو درهم ورسره و دا خوراک یې ویوړ خو هغه مسکین له یې ورکړ ویل دا روپۍ واله او دا خوراک به دا بېرته موږ ویستو هغه ویل بس ټیک ده. بېرته راغی امیر دغه ته وایي عبدالله ابن عمر ته وایي زه کار مې وکړو وایي هغه له مې پیسې ورکړې او تا له مې ته خوراک بېرته راوړ. ویل شاه فورا بېرته واله بېرته پورته کړه خوراک فورا یې بیا خوراک بېرته پورته کړو. ویل ویې هلته دا خوراک به ته واله خو چې پیسې دې بېرته وادلې ګورې پیسې مو ته پرېږده هر څه ورته پرېږده دا ایثار دی زما وروڼو. راځئ زما وروڼو په دې رمضان کې د ایثار ماده پیدا کړو بل انسان په ځان باندې غوره کړو د بل انسان دغه ضرورت چې کوم دی موږ پوره کولی شو موږ بیا پوره کوو. الله رب العالمین نه سوال دی چې الله رب العالمین موږ کې د ایثار ماده پیدا کړي. الله رب العالمین زموږ دا روژې قبولې کړه موږ له توفیق راکړه چې داسې اعمال وکړو چې ته پرې رانه خوشحاله شي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.